السلام علیکم ملګرو. نن زه تاسو له د پښتو فلم باره کې معلومات درکوم. دا زوړ فلم دی، د دې نوم ګلې جانا، او دا فلم ریلیز شو 2019 کې په شمع سینما باندې. دا فلم په باکس آفیس باندې بهینو چلیدلی، ډیزاستر شو. د یې وجې خو ډېرې دي، خو زه تاسو سره د یو څو وجې شیر کوم. اول زه تاسو سره د فلم باره کې معلومات شیر کوم چې د فلم ډایرکټر څوک و. د دې فلم ډایرکټر و لیاقت علي خان او پروډوسر یې خپله لیاقت علي خان و او د دې اسوسییټ ډایرکټر رحمان و. دا فلم خو میوزیک لحاظ سره خو ډېر پرفیکټ و. یو غلطي دا کړې وه لیاقت علي خان چې فلم یې کله جوړ کړو دی په سینما باندې ریلیز کولو نه، او ګانې مخکې نه په یوټیوب باندې اپلوډ کړي. د ټاپ کلاس ګانې وي، غانو نه خلکو خو خوندونه وشته، ډېر مزیدار او ډېر خسته میوزیک و. او دا یو کال مخکې په یوټیوب باندې غانې راغلي. فلم یو کال بعد په شمع سینما باندې ریلیز شو او فلم له څوک رانغله. د دې فلم بجټ دومره و چې په یې باندې د پښتو 3 فلمونه جوړېدی شو. 1 کروڑ نه پورته د دې بجټ و. نو غلطي خو دا شوه چې د دې فلم 1 کروڑ دا بجټ و، د دې ریکوري به څه ده کم من نه کړي، کم ځینه به ته د دې ریکوري کې. یو دا غلطي شوه. بل غلطي دا کړې وه چې هیروګان کم چې د پښتو انډسټرۍ ټاپ کلاس هیروګان دي کې یو هم نو کاسټ کړی. جهانګیر شو، ارباز خان شو، عجب ګل شو، شاهد خان شو، ایک یو هم نو. یو افغانۍ پکې اخیستی و ایز ا هیرو. نو او ای د وجې فلم کې دی شي فلاپ شوي چې ټاپ کلاس هیروګان یې نو کاسټ کړي. او کاسټ کې فلم پښتو انډسټرۍ او سینیر تنو رشید ناز اوس وفات شوی دی، هغه هم پکې اخیستی و. نو بهرحال فلم خو په باکس آفیس باندې بهینو چلیدلی چې وجې ډېرې زیاتې وي چې ګوره تا یو خو بجټ ډېر زیات و، یو فلم تیار دی او تی په سینما باندې ریلیز کې نه، او میوزیک یې مخکې نه په یوټیوب باندې ورکو، او بل بجټ د دونه زیات ساتلی چې تا 1 کروڑ نه فلم بجټ زیات کړی دی، دا ریکوري به کم نه کېږي. درېیمه غلطي دا وه چې تا ټاپ کلاس چې کوم زموږ د پښتو انډسټرۍ هیروګان دي کې یو هم نه دی کاسټ کړی او یو افغانۍ دی کاسټ کړی دی. او بیا فلم خو بهینو چلیدو په سینما باندې. نو موږ داسې نیوز اورېدلي وو چې لیاقت علي خان د دې فلم ناکامۍ دپاره چې بیا کمې تاوانونه وکړو دې دپاره هغه بیا خپل کور خرڅ کړی وی، ولې سینما والو له پیسې ورکولو. فلم باندې چې څونه خرچه شوي وه، سینما دوی وایي چې سینما نه به ریکوري وشي، موږ به راټولې کمې پیسې چې لګولي دي به خلاصې کړو. نو سینما نه خو هېڅ ریکوري ونه شوه، بیا لیاقت علي خان مجبورۍ نه خپل کور خرڅ کړی. نو دا وجوهات چې کوم ما تاسو سره شیر کړه د ګلې جانا باره کې. او د 14 اګست لپاره به چې کوم فلمونه ریلیز کېږي هغه به زه تاسو سره نیکسټ ویډیو کې خامخا شیر کوم چې کوم کوم فلمونه به 14 اګست کې ریلیز کېږي او دوی نومونه څه دي، دوی پروډوسر څه دی او دوی ډایرکټران څوک دي او څو فلمه به ریلیز کېږي. دا به زه تاسو سره نیکسټ ویډیو کې شیر کوم. زموږ د نیکسټ ویډیو انتظار وکړئ. ډېره مننه.